زه د ضلع صوابۍ د کوټې کلي اوسېدونکی یم د تحصیل ټوپۍ او په ګدون چوک کې چې کوم دی نو کارخانو چوک کې دا زما دکان دی دا رور بای راغلی دی زما نه څه تپوسونه کوي د دې رباب په باره کې زما د دې کاروبار شوق مې جي ډېر زیات دی او د ډېر وخت نه مې شوق دی مخکې به مې ګانې مانې کولې خو د دې کاروبار مې 10 کاله وشو چې زه دا ربابونه جوړوم جي او د دې دپاره لرګی چې کوم دی نو دې کې غوز استعمالیږي یا کوړ ورته وایي ویدانه چې شاتوت ورته وایي او جي توت او جوړیږي د هر لرګي نه تقریبا مطلب دا دی خو دا 3-4 لرګي پکې ډېر زیات مشهور دي جي چې د دې نه جوړیږي تاسو ته ما نومونه واخیستل جي او دا جي تقریبا په 15-20 ورځو کې میاشت کې دا یو رباب مکمل لکه سیدار خاو کمزوري پکې مې که نه جوړیږي جي دا مونږ څخه او د هر لرګي نه دا جوړیږي خو قسمونه جي دې کې سایزونه دي قسمونه دي پکې تاسو ته ما وایي دا د شاتوت دی دا د اکوړې دا د بیدانې شاتوت چې ورته وایي عام توت دی د دې ځای توت دی چې د دې نه جوړیږي د بکیاڼې نه هم جوړیږي انځر نه هم جوړیږي خو زیات مشهور چې کوم دی مونږ دلته کې د توت شاتوت او اکوړ دا استعمالوو جي 32 इंच نه شروع شي چونکې اوس دلته چې کوم دی غټ ربابونه 31 30 29 28 27 26 26 इंच 25 इंच پورې دا لکه د دې سایزونه دي جي دا موږ دلته کې تیارو په خپلو لاسو باندې د دې یو رباب جي قیمتونه د کم از کم ساده رباب چې موږ جوړو نو د 12-13 هزار نه معمولی ریټ نه شروع شي او بیا تقریبا تر 50-60 هزار روپو پورې چې کوم دی نو ښه ربابونه میلاویږي د دې نه ګران هم میلاویږي خو رباب خبره ده جي دا جي چې کوم ځای کې پښتانه اوسېږي که نه جي کم ملکي دا هغوی زموږ نه وړي دارونه بایګان ځکه چې نور خلک په دې باندې دوره خاص نه پوهېږي زما د لاس ربابونه جي بهر ملکونو ته تللی فرانس ته تللی دی انډیا ته تللی دی جي لندن ته تللی دی دوبۍ سعودیه دا خو نږدې ملکونه دي ترکي ته تللی دی پوه شوې بحرین ته تللی دی داسې دا چې کوم عرب امارات دي دې ته تللی دي چې ډېر خلک دي چې اوس خو د دې شوق ډېر زیات دی ځکه چې دا اوس خو د میډیا دور دی د موبایل دور دی نو څه دی چې کوم دی نو خلک په مخ کې کړل او څه چې کوم دی نو موږ په دې وجه باندې مخکې خلکو ته مخامخ شو په دې کیمره باندې خلکو ته مخکې کیږو نو په دې په وجه چې کوم دی نو چې کوم ځای کې دا هنرمندان دي یا کوم استادان دي کم پټو نو هغه ستاسو په وجه باندې مونږ تاسو ته راښکاره کوي دا مونږ څخه راځي او مونږ تاسو ته ښکاره کوي چې دا کم ځای کې دا کارونه کیږي د څومره وخت نه کیږي هغه تاسو ته ما ډیټایل جي ووایي شکر الحمدلله جي د دې شیز خو ډېر زیات قدر دی او چې چته مونږ ځو نو هر سړی راته وایي جي راشئ مونږ ته دا زمونږ خو ماشاءالله جي ډېر ښه قدر عزت دی چته بې عزته د یو ځای نه نیو راغلی جي او نه داسې چا مونږ ته داسې څه دغه کړی دی